یو خو مې سترګه دغه یې نه بیخي ختمه شوه دا خو دا بیخي ختم شوه چې که ما دا وړه بچیان نه وای د دپاره ما ژوند نه اخ کولی دا مې نه وای ما به بیا تاسو لیدلي وای چې ما څنګه ځان ته اور ورکوو بس زه داسې چوپه خوله یم چې یو محشر شته او حساب کتاب شته خو خالي هغه زمون داسې غلی غلی وګورم بیا ځان سره ویم چې افسوس بچیانو تاسو ته پته نشته چې تاسو څومره د بدنصیبه پلار بچیان یو خدای دې نه کوي نه یې بدنصیبه دا الله راوستلي دي سهار شي بس در زک په تلاشي. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمنو لیدونکو زما تر څنګ ناست رول خضرګل خضیر نومیږي. په کوزه پښتونخوا کې او په بله پښتونخوا کې اکثره د ده نوم سره اشنا دي او پیژني که چا لیدلی نه وي نو دغه دا هیله مو هم پوره شوله خضرګل خضیر مو پخپله ولیدو. دی چې دی شاعر ده ټول ورسره بلد دی ولې موږ په دې روژه کې ورته راغلي یو په دې روژه کې ورسره ناست یو پښتو ادب دپاره یې ډېر کار کړی دی الله دې نور هم ډېر عمر ورکړي چې موږ ولې راغلي یو له دې اورو چې دی نن سبا په کوم حالت کې ده دی له څه مشکلاتو سره مخ ده ژوند دی نو ژوند کې جګې ټیټې حتما راځي کله سړی دومره لوړ وي چې حد نه لري کله بیا دومره ټیټ شي چې بیا هم حد نه لري خو دا د الله پاک برخې دي چې انسان ته یې ورکوي. حاضر صاحب ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله مې خوشحاله لره هغه ستونزې چې موږ اورېدلې وي ها موږ خبر یو څه مشکلات لري څه ستونزې لري ته اوس داسې دا چې الحمدلله ما ډېر ښه ژوند تېر کړی مخکې اوس په دا عمر شکریا خو ولې خامخا مو یو شعر دی چې پتنګ نه یم چې په پټه خوله جلیا شم فریاد کېږي خامخا د بني ادم نه نو کله چې سړي ته تکلیف میلاو شي بیا زیات شي بیا خامخا فریاد وشي په ما یو بیماري خدای هغه کړه راوسته چې هغه بیمارۍ زه داسې کړم داسې مریضي ده چې ما سره څه پیسې وې راپاتې نه شوې ټولې له اخو ولاړې ما واړه بچیان دي داسې نه مې دومره ځمکه شته چې زه یې راته وکړم روژه مې په خوله ده الله ګواه دی که چېرته دا کې زه دروغ ووایم بیا د ما دا کلمه په ځن کدن کې نصیب نه شي نه ځمکه لرم نه بل د سرپرست لرم د کور چې زه وایم چې بس که خیر ده زه په کټ پروت یم خو هغه یې راوړي دومره خورم خو نه عامه علاج خو نشته خو خالي بچیان ته دې ته خفه یم چې سبا ته به زه څه برابر کړم بېګا ته به زه څه برابر کړم یو خو مې سترګه دغه یې نه دا لاره ده بیخي ختمه شوه دا خو دا بیخي ختم شوه کله د غربت لمن ټولېږي په پیوند جامو زه چې ډاکټر خو پرېږده ډاکټر ته نه ځمه خو د ما واړه بچیان دي دې ته خو دا پته نه لګي چې مونږ پلار غریب دی که مالداره دی اخو روټۍ غواړي اخو یا وایي چې پلاني غوښه راوړې ده پلاني دا شی راوړی دا غواړم اوس داسې کور کې یم چې دی دا ډېر ښکلی کور دی زړه مې سوځي ولې چې که زه ووایم چې افسوس ما دې په دا کور کې کوټې نه وای 2 کوټې مې دي زه دې چېرته داسې یو خیمه مې دې چېرته لاګه وای خو چې صرف ما بچیانو دا نه لیدی چې دا خوري ما په کوټه کې تشه بابا نه راوړي دې ته ضرورېږم په ځان نه یم خو خالي هغه زمون داسې غلی غلی وګورم بیا ځان سره ویم چې افسوس بچیانو تاسو ته پته نشته چې تاسو څومره د بدنصیبه پلار بچیان یو خدای دې نه کوي نه یې بدنصیبه دا الله راوستلي دي خیر دی چې زه دومره طاقت وس نه لرم چې تاسو ته د یو رزق طریقه جوړه کړم خیر دی خیر دی خدای مهربان دی خدای مهربان دی خیر دی ژوند دی په ژوند کې هر څه شته بس اوس مې صرف دا ارمان جوړوي
نور ما ډېر ګزارونه خوړلي چې اوس ځان ته هغه کوم ټول بژه بژه یم، دومره د ژوند نه ستړی وم چې په ځان نه وم. اوس داسې نه یم چې په ځان خفه کېږم. ما یو مثال ده چې که مې د ژوند بېوسي نه وای، تا به لیدلی وای زما لیونۍ مینه. هغه خو زه دا مطلب ورکوم چې که ما دا وړه بچیان نه وای، د دې دپاره ما ژوند نه اخ کولی، دا مې نه وای، ما به بیا تاسو لیدلی وای چې ما څنګه ځان ته اور ورکوو د سپېلني په شان. خو دې بچیانو دپاره چار نه منه تکلیفونه مصیبتونه یي، زه یې ګالم. خو دی اوس دا په ما فرض دی چې زه که څومره مې وسه کېږي چې دوی ته تربیت ورکړم او که چېرته دوی خوشحاله زندګي تېره شي، که دا زما غوندې زندګي وي بیا دې خدای پاک خدای دې نه کوي څه وایي نه، بس خبره نه شي. همدغه مهال خو ډېر خلک پېژني. بلکل. څه غوښتنه لري دی نه چې کسې دي؟ زه د دوی نه دا غوښتنه غواړم چې ګورئ، ما ټول عمر پښتو ته ډېر خدمت کړی دی. بیا مې داسې خدمت کړی چې ما خلکو ته مینه محبت، د مینې محبت لار مې ښودلې ده. ما نفرتونه نه دي شیندلي، ما جهالیت نه دی شیندلی، ما یو داسې شاعري وا بې چوکټه شاعري نه ده کړې، بدبي مې چاته نه ده ښودلې، خو د مینې لار مې ورته خلې ده ټول عمر، او د خپل فریاد مې بیان کړی دی. یو مصره مې دا مې د خوږ زړګي فریاد دی، د دنیا خلکو ته مصرې ترې جوړومه. خو افسوس چا لکه څوک وایي چې ډېر قیمتي غزل، یعنې ډېر ښه، ډېره ښکلې، ډېره ښکلې، خو ما زه وایم چې افسوس تاسو داسې نه وایئ چې د دومره سوي سوي مصرې یا شعرونه لیکې، اخر ته خو مونږ ته وایه که مونږ د وسې څه کېږي چې مونږ خو څه وس مطابق څه وکړو، خو خالي وایي چې ډېره خوږه شاعري، ډېر مې جړلي، ډېر مې داسې کړي دي. بس زه داسې چوپه خوله یم چې یو ورځ محشر شته او حساب کتاب شته، بیا به د الله په مخ کې داسې ما آري په ګریوان کې نیولی وي چې یا الله دې سړي دا وس و، خو په ما یې پیروانه ده خرڅه، ما درد تکلیف یې ما هر شي ته خبر سړی یو خو داسې وي چې ناخبره وي، خو دغې ما ته داسې نه دي ویلي چې دا واخله او غواړم یې د الله نه چې الله یې نه کړه بنده هېڅ نشي کولی، خو یو وسیله وي سړي ته جوړه شي او سړي ته ګیله ورځي. زما تر څنګ ورور واقعا دردمند دی، د زړه د درد خبرې وکړې. موږ تاسو کې د ده هغه شعرونه خوند اخیستی. نن په سخته ورځ کې ده، نن دا زموږ او ستاسو لسنیوي ته ضرورت لري. باوره که زه خبره دومره سخت د ده دغه خبرو خفه کړم چې حد نه لري. ژوند دی، په ژوند کې کته او پورته حتما راځي، خو نن دا ورور واقعا مستحق ده راځئ چې ورسره مرسته وکړو، راځئ هغه د بچیانو په خاطر ورسره مرسته وکړو چې دی وړه بچیان لري، هغوی دپاره دا ډېر ځورېږي، ډېر خفه کېږي، ځان کې نه ده، ځان په مریضي کې نه ده، ځان په ستونزو کې نه ده، خو هغه د وړو بچیانو په خاطر راځئ چې ورسره مرسته وکړو، راځئ ورسره همکاري وکړو. د دنیا 2 ورځې ژوند نه تېرېږي، ډېرو تېر شولو، په موږ او تاسې به هم یو ورځ تېر وي، هېڅ به په لاس کې نه وي. ټول عمر سړی نه په مقام کې وي، ټول عمر سړی نه ځواني وي، ټول عمر سړی سره نه پیسې وي، دا هر څه تېرېدونکي دي، دا هر څه تېرېږي. راځئ د خپل ژوند نه، د خپلې ځوانۍ نه، د خپلو شته امکاناتو نه، خپلې شتمنۍ نه ګټه واخلو، ابدي ژوند یې لپاره ډېر څه وکړو. حاضر صاحب ډېر ګیلهمن ده او ډېر خفه ده. حاضر صاحب موږ تاسو ته سیمه راوړې ده، زموږ تاسو یوه تمه لري او زړه کې ډېرې ګیلې مو ورته ولاړې دي. راځئ ورسره مرسته وکړو هغه د وړو بچیانو په خاطر باندې. راځئ دغه ګیلې یو څه مرسته وکړو، دغه ګیلې چې دومره ګیلې د پښتنو نه لري، ټولو پښتنو نه لري، که لر دي او که بر دي، دی خو زموږ
هغه د پښتو ادب ستوري دي. نن چې د اوښکې ما ولیدې زه یې واقعا خفه کړم، زه یې ودردولم. تاسو نور نه دردوم، فقط تاسو نه عاجل کومک دې ورور ته غواړم، راسئ ورسره مرسته وکړو. د ده دغه کیسه به زما ټول عمر یاد وي چې زما بچیان بل چا کره غوښه وګوري یا ښه شی وګوري، دوی ضرویږي ورته او دوی په دې نه دي خبر چې زما پلار بېوسه ده. بېوسي دلته اخري حد ته رسیږي کله چې یو انسان د خپل کور رزق په ګټلو کې پاتې راشي. واقعا دلته انسان هغه د بېوسۍ اخري حد ته رسیږي. نن حاضر صاحب د بېوسۍ اخري حد ته رسېدلی دی. ما ته موبایل کې ووایي چې خدای پاکه ما ته مرګ راکړي خو مجبور مې مه کړئ چې زه د یو جومات مخې ته څادر واچوم. دغه خبره به ټول عمر زما د یاد وي. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل درځم درسره مرسته وکړو، کومک ورسره وکړو. تاسې دغه ویډیو سره شیر کړئ. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم. په پیوند جامو یې دوه سترګې شرمې